الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت من بیانو بتوفیق الله. پاغی کی اخرنی خبر غدا هغه واقعي مبارک روانه و چغیت واقعه د بئر معون ولکی د غمنا غډکه حادثه او واقعه چې هغه په مسلمانانو باندې راغلی و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته عامر ابن مالک راغلی و. بیا هغه مشوره ورکړه پیغمبر له چې ته صحابه کرام د نجد طرف ته ولېږه، هلته به هغوی دعوت کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا کسان ولېږل او بیا عامر ابن الطفیل د هغوی سره دوکه وکړه او غدر یې وکړو او دغه کسان یې شهیدان کړو. په هغو کې دوه کسه پاتې شوي، یو کعب بن زید ابن النجار او دویم عمرو بن امیہ الضمری رضی الله عنه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبر را ورسېدو نو د هغې سره ورته یوه خبره عمر دا وکړه چې ما دوه کسان وجلي دي چې هغوی د بنو کلاب خاندان سره تعلق ساتو، او د سوچ دا و چې دې کې ما د ملګرو بدل واغستو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا کار دی ناروا کړی دی او اوس به زه د دې دوو کسانو دیت ورکوم. دغه واقعي تفصیل او د هغې نه چې کومې فایدې راوتې وي هغه موږ ټولې بیانې کړې وي. بیا د هغې نه بعد یو غزا را پېښه شوه او یو جنګ چې هغې ته غزوت بن نظیر ویلی کېږي. او دا خبر ما تاسو ته مخکې بیانه کړې وه چې په مدینه کې د یهودو څو خاندانونو درې، یو بنو قینقاع، دویم بنو نظیر او دریم بنو قریظه. یو خاندان د یهودو اخو شړلی شوی د مدینې نه، یاد دی تاسو ته؟ کم؟ بنو قینقاع. هغه شړلی شوي او د هغوی د شړلو وجه هغه غدر او خیانت و چې کله د مسلمانې ښځې هغوی بېعزتي کړې وه، د هغې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی وشړل د مدینې نه، هغوی لاړو د شام طرف ته. د تاریخ دی د یهودو همیشه غدر او خیانت. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو هلته موږ تفصیل بیان کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره عهد وکړو، معاهده وشوه، لوز وشو چې یو بل ته به نقصان دا به نه رسو، او که چېرته د مؤمنانو د چا سره جنګ راځي نو یهود به ورسره پکې مرسته کوي. او دغه شان که په مسلمانانو باندې څه حادثه راځي، واقعه راځي، لکه د دیت ته مسله شوه، نو په دې کې به ورسره یهود څه به ورسره شریکي. او داسې نور شرطونه د دې معاهدې چې هغه ما تفصیلا په خپل ځای کې بیان کړي. همیشه دوی غدر او خیانت کړی. دا د یهودو یو داسې صفت دی چې دا د دوی نه جدا کېږي. دا نه چې صرف په هغه وخت کې یهودو دا کار کړی، د اوسه پورې او اوس چې کوم یهود دي او د قیامته پورې چې څومره یهود به راځي، دا د هغوی یو داسې صفت دی چې په هغوی پورې تړلی شوی دی. غدر او خیانت، دوکه، دروغ، هیلې جوړول، دا ټول د یهودو هغه صفات دي چې په دې باندې یهود مشهور دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده. د دوی هغه بد صفات الله بیان کړي په سورة النساء کې. نیو خبره به کې الله دا ذکر کړې ده: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. فبما نقضهم ميثاقهم، الله په وجه دي چې دوی لوزونه مات کړي. کم لوزونه چې الله سره کړي وغه مات کړي دي، نو د پیغمبر سره چې کم لوزونه کې دغه به دوی څه خیال وساتي، او کم لوزونه چې د موسی علیه السلام سره کړو
باغی کې ډیر مات کړیو نو دوی زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لوز هغه به دوی سب پوره کی او سب هغه دوی وساتي. يهود دسی جنگ به نه کو د مؤمنانو سره چې مخامخ بوله راتلو او دا وسم د يهودو صفت. يهود ګره مخامخ جنگ نه کوي او دا غیبت زه وجه ذکر کوم ان شاء الله چې کله د واقعې د غزا د بنو نذیر د غزا د بیان کوم. دا سخت بوزدل قوم دي او د مسلمانانو نه خصم یریږي ډیر زیات د مسلمانانو نه یریږي نو دوی ښکارا جنگ نه کوي د مسلمانانو سره او نه کولای شي. دوی جنگ د سوچ او د فکر کوي او دا وسوم د دوی طریقه روانه او په وخت کې د دوی د طریقه او ډیر په دې کې دوی ډیر تکړه دي. اوس وګوره الغزو الفکری یو هغه جنگ دی چې هغه د فکر او د سوچ سره تعلق ساتي. په کې د يهود د ډیر حد پورې کامیاب شوي. تاسو ته دا وایم چې دی يهودو دا ختم جوړ کړی دا او د پلان جوړ کړی دی چې سل کال بعد به د مسلمانانو سره سکو. سل کال بعد مسلمانانو سره وسکو مسلمانان به څنګه خرابو او زمونږ پلان دا دی چې سحر ناشته به څنګه کو به د ماسپخین ډوډۍ به څنګه خورو او بیا به د شپې ډوډۍ څنګه خورو او کچرته یو مسلمان له الله ترقی ورکړي نه چې هغه به څنګه راولېګو دغه خپل به څنګه راکاګو او یو بل ته به نقصان څنګه رسو او زیات نه زیات کډیر مخکې لاړ شو تجارت به څنګه جوړو. دا زموږ خطر روانه سوچ او فکر ټول دی او دا غوي سوچ او فکر دی چې مسلمانان به څنګه ختمو مسلمانانو ته به نقصان څنګه رسو مسلمانانو ته په مسلمانانو کې دنه دي خلک وي پیدا کول غواړي چې دوی د اسلام خراب کړي. نو زمونږ ځوانانی په نشو تماشو کې اخته کړو زمونږ ځوانانی د زنا او د فحاشۍ په کارونو کې اخته کړو نو د ځوانانو نه خو موږ بالکل خلاص کړو الا من رحمه ربي. غډیر لږ ځوانان دي چې دا غوینه موږ د تمه ساتلې شو چې دوی به د امت لپاره سکارو کی. نور چې کوم ځوانان دي غریبان د خپل کور د لپاره کار نشي کولای د امت لپاره به سکارو کی. چې کم سړی په نشو کې ونخلي او کم سړی په شهوت د زنا کې ونخلي او د تصویرانو کې ونخلي او په ویډیوګانو او فلمونو کې بالکل د دنه تمقتی کا چې د امت څخه خدمت نشي کولای الا دا کدي لارې تر واپس. او ځوانان دي چې کو به موږ ته په دې دین کې دنه د اسلام په نوم دي فرقې پیدا کړې چې موږ د دین نه خلاص کړو. اوس په وبنو خلک دوک کیږي ځکه چې خلکو ته مسلمانان وي یو فرقه به پیدا کی هغه به د مسلمانانو تکفیر شروع کی پلانې کافر پلانې مرتد پلانې کافر پلانې مرتد هغه ملک ول مسلمانان د ټول کافران دي د بچیان ټول کافران خاصو کو د دوی خلاف jihad پکار دي. مسلمانان په یو بل کې ونخلي نو دوی مسلمانان نشي ختمولای خو مسلمان ختمولای شي. دوی کې د مزور نشي چې مسلمان مخامخ ختم کی. کله فرقه به پیدا کی د تصوف بنوم باندې التصوف سمانه ده التصوف معنی ده او زکه درته فائدہ ذکر کوم. خب قاعده د يهود او نصارا صفت کوي وي په مسلمانانو کې فرقه د تصوف د حق پرس مسلمانان دي او د ډیر خو مسلمانان دي. وجه ده چې تصوف نوم د رهبانيت یو ګډ ځان لنیو او بغي کې الله کول. په اسلام کې وی jihad نشتی په اسلام کې د عبادت نشتی په اسلام کې د نشتی په اسلام کې د نشتی پرده چې دغه د زړه په کار ده او بس دا خبرې کوو ګرځ نو د دین هغه ته نقصان ملوي هیڅ نقصان ته نشتی. دا وی دغه وخت دا وی دغه مسلمانان خو وخت د فرقې په من کې پیدا کړ. نو يهود دې خلک نه دي چې مخامخ جنگ وکړي بلکې يهود سوچ او فکر باندې جنگ کوي. نو غوی د مؤمنانو سره حسد ډیر پزړه کې پروتو خصوصا کله چې ولیدو چې يهود بنو قینقاع مسلمانانو وشړل او به مته څه خبره ذکر کړ چې د احد د غزا نه بعد د مسلمانانو غ دبدبه لګسه شو هغه کم شو نو دشمنان به زړور شو. نو دوی سوچ کو چیرې منګم خپل غزړه به یخکو او دغه موقع ده
احد دلاسه په مؤمنانو سخت رااله هغوی ته نقصان ورسېدو بیا ویا قاریان شهیدان شو بغیر مخکې لس صحابه کرام شهیدان شو يهود بنو قينقاع شړل شي هغه حسد د دوی په ځل کې پروتو بیا د کعب ابن الاشرف يهودي مردارول هغه خبر د دوی په ځل کې پرتو د ټولي خبرې دوی راجمع کړې وي خود وحد د غزا نه بعد په دوی کې جرأت پیدا شو او د منافقانو سره رابطه مضبوطی کړي د مکی د مشرکانو سره رابطه مضبوطی کړي چې څه چلو کو د مسلمانانو سره نو دا واقع را پیښ شو چې هغه ته ویل کېږي غزوه بنو نضیر هغه غزا چې د يهودو سره پای کې مؤمنان مخامخ شيو او هغه يهود د بنو نضیر خاندان قران کې پوره سورت الله نازل کړی دی د دې واقعې په باره کې چې هغه ته کوم سورت ویل کېږي سورة الحشر بلکې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل لي وي عبد الله بن عباس په دا خبره کوله وي دا سورة بني النضير ده وي ځکه چې دغه ټوله تذکره د چا شوی ده هغه دغه يهودو سره چې کوم غزا راغلی ده دغه تذکره پکې شوی الله سبحانه وتعالى په دې صورت کې د يهودو غشړل ذکر کړی دي منافقان پکې الله شرمولي دغشن د هغه مالونو حکم ذکر کړی دی کمال چې مؤمنانو د يهودو نه غستو او دغشن په دې صورت کې الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته به وصیت او نصیحت کړی دی چې تقوا لر مضبوط راونی سي او اخر کې د صورت ختم کړی دی په خپل حمدونو سره چې د الله د پر د نمونه دی او د صفات دي ځکه چې مؤمنانو له پکار ده چې تاسو يهود وشړل نو د خپل عقیده مضبوط راونی سي او هغه عقیده د څه ده عقیده د توحید دا غزا را په خشوی ده د وحود د غزا نه بعد ربيع الاول میاشوا او سلورم کال د هجری او د ربيع الاول میاشوا بعض علما دا خبره ذکر کوي خدا کمزوري خبره ده وې دا غزا چې د بدر د جنگ نه بعد را په خشوی ده خدا خبره کمزوري ده او امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې دلایل پرانا کې په خبره باندې رد کړی دی او دای ثابت کړی دی چې دا غزا د وحود د غزا نه بعد را پیښه شوې ده سلورم کالو د هجرت او میاش کومه ربيع الاول میاشوا وجه او سبب سو اغداو هغه دوه کسان وجلې شو او هغه وجلو عمرو ابن اميه الضمري رضي الله عنه کله چې هغه قرقره علاقې ته ورسېد اولته دونی په سوري کې دمو کړه او دوه کسان رالو د بنو کلاب خاندان دا غدوانه مړ کړو پس لکه د انتقام جذبه پیغمبر ته کار دی غلط وکړو اوس موږ د دوی دیت ورکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره کسان یوځای کړو او لاړو د دې يهودو علاقې ته چې هغه د بنو نضیر يهودو علاقه وغه ته دوی چې زمونږ د عمرو دوه کسان وجلی دي د بنو کلاب خاندان او دی د دې دوه کسانو دیت بزور کومه او تاسو به ما سره په دغه کې مرسته کوي ځکه چې دا زمونږ په منځ کې لوز او عهد او معاهده شوی ده هغه ته سي نفعل یا ابو القاسم وی رسول صلی الله علیه وسلم کو تللتكينا حتى نقضي حاجتك انتظارك او منګ زو کمال چې ستا په کار دي څومره په موږ باندې راځي هغه تعالی را جمع کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دیوال ته ډډه ولګول کېناستو چې هغه دغه د کورونو دیوالونو او انتظار کو چې دوی به واپس راځي او د خپل لوز به پوره کوي په دغه ټیم کې سره ابو بکر عمر وسرمو او علي او بعض نور صحابه کرام یو سو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تریو رضی الله عنهم اجمعین د يهود چې کړه د پیغمبر د خوانه لاړ د یو بل سره مشورې وکړي په لار کې او نوري سمنو خو د یو وخت راغلو د ذلت او د یو وخت راغلو د شرمېدو نو یو بل سره مشورې وکړي چې د سړی وجل واړي او اوس موقع د زمونږ علاقې ته راغلی
دلته موږ د دنه خپل بدل اغستې شو او کوم زیاتی چې شوي دي زموږ د یهودو سره او د کعب بن الاشرف سره او دوی چې په موږ باندې کوم زورور شوي دي د هر څه بدل موږ دلته اغستې شو. نو بیا دا وایي چې ایکم یاخذ هذه الرحى، د جرند او د جرند د پل بوې څوک اوچت کي ويصعد او د کور د بره چت ته به وخیږي فیلقیها علی رأسه یشدخه بها. نو دا غزینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر غزار کې نو د سر بټول هغه به میده شي او د برای د لاسه مړ شي. نو په دې کې یو کسو عمرو بن جحاش او دا ټول غټ بدبختونه غوي چې انا دا کار بزوکم. نو په ټیم کې دې سره کس ولاړو سلام ابن مشکم، هغه سلام وته لا تفعلوا دې کار مکوي فوالله لا يخبرن بما هممتم به، دې سړي ته وګوره خبر ملو شي دې کار دا کم چې تاسو کوي. وانه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه، او کوم لوز چې من کړو دا خدای لوز ما تول. هغه د سلام ابن مشکم دا خبر وانه ورید او ته خوښه منګه خپل کار کوو. په دغه ټینګ کې جبرئیل علیه السلام راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې او دی وته وی چې تر دې جن پاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډایرکټ دا غزینه پاسې د مدینه طرف ته روان شو. خپل ملګرو ته سونه ملګری بسم لاړ بیا ته وی رسول الله نه حتی ته एकदम را پاسې موږ ته محسوس هم نشو نه دي موږ ته سوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د يهودو د غچال او دا غوی چې کوم طریقه جوړه کړې و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو د پاره دا غینه خبر کو وې زه دې د لسره پاسې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې ډېر وخت نو تیر کړی چې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه هغه ولي ګو د يهودو طرف ته. محمد ابن مسلمه پیژنې څوک دی؟ د کعب بن اشرف هغه مجاهد چې د کعب بن الاشرف يهودي خبيث سری پیغمبر لراوړ او مکه ځوان بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ولې محمد ابن مسلمه بس ولې او دیوته وی چې ورته وای چې د مدینې نه بوزي ولا تساكنوني بها ما سره بدلته نو شيږي لسورزي مهلت لسورزي مهلت د دین بعد کما سوکم دلته ولیدو په مدینه کې نو سټ بداغه جدا کوم دغه بدن نه يهود دي چې کله دا خبر ورسېدو نو هغه ویریدو هغه ته پته و چې دا سړی چې سوي نو هغه پوره کوي. هغه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجربه کړې ده او هغه ته پته و چې دا څنګه سړی د يهودو سره سکر کړو د بنو قینقاع به د کعب سره او د مشرکانو سره جنگونه د څنګه نو یو بل سره مشوره وکړه اتفاق په دې باندې وشو چې وزو له سورج ټیمو په له سورج کې دوی خپل سامانونه برابرول. نو په دې کې عبد الله ابن ابي ابن سلول خبيث رأس المنافقين غراغه د په تیر شي واقعي کې چې د يهودو سره کوم راغلو به کوم دی غټرول ادا کړه. اول تم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلو سوته مو وایو دا ما شومانان دیو دا خزي دیو دا پیغمبر د دوه منله او دا وته وی بس سیده موږ ته سنوي خدای دې زیاده دي زنه قینقاع يهود چې کو و دې چې بیا د دې ورول له او کردار ده او د منافقان د ټول نه زیات خطرناک دي. اوس د مسلمانانو سره هم دي او د چا سره دي؟ د يهودو سره هم دي، دوه سره دي. نو دې راغی سی چل هغه ته بس مونږ شو ولې زی یو محمد ابن مسلمه رب سره لګلو چې له سورې ټیم او کوونه وتی نو د سټونه دلته وا هغه ته ځان له ونی مجوړوي وزي څنګه وزي د خپل کورونه چې بالکل پرې نه دی وره او د زمکه تاسو پرې دی دا دومره قیمتي زمکه او د تجارتونه او د ستاسو علاقه د تاسو نن پرې دی ما سره 2000 کسان دي هغه هم تاسو سره ملګری شي سو 2000 ما سره وي 2000 کسان دي هغه هم تاسو سره ملګری شي او داسي د
منافقانو دا خبرې ډېر خوږې خبرې کوي وی ګوره 2000 کسان ما سره دي بل موږ سره يهود د بنو قریظه دي هلته دریم خاندان چې هغوی سره هم خبرو کو هغه موږ سره مرسته کوي غطفان قبیله باز کسان هغه هم زموږ سره ملګري نو دوه ته ضرورت نشته خزړه وروسي الله په قران کې دا حال را نقل کړي رب العالمین خو په زړونو باندې علم دی او په پټو خبرو علم دی دا خبرې خو مسلمانانو نه وی اورېدلې ځکه د مسلمانانو په مخ کې خو نشي کولای خو الله هو اورېدي کنه الله وی دور ته وی لئن اخرجتم لنخرجن معكم او دا ووري ګوره که تاسو وتی نو موږ د سره موږ تاسو زموږ رونه که تاسو وتی نو موږ موزو او دا غینه مخکې الله سبحانه وتعالى دې آیت په اوله کې د دې منافقانو مبارک ویلي الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب الله منافقان خپل رونو ته وي ور تعبیر د دوه سدي رونه دي دا منافقان دي دا کافران دي په اهل کتاب خسيوتو لئن اخرجتم لنخرجن معكم كتاسوتين بغمنجموز ولا نطيع فيكم احد ابدا او استاسو مبارکی ګوره موږ د چا خبر منوم نه کستاسو د خیالي چې د بلار چې مسلمانانو سره بکینه وي بو ته سوي دی به ومه هیڅ چا خبره نه منو موږ تاسو سره ولاړیو تاسو سره ولاړ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ او که تاسو دلته پاتې شوي او دوی د سره جنگ کولو سره مهلت ته پرې د جله سره بعد راشي موږ تاسو سره ولاړیو کنه هر حال کې موږ تاسو سره کزي موږ د سره زو او که جنگ کوي دلته پاتې شو جنگ وشو نو موږ د سره به کې ملګریو رب العالمین وی والله يشهد انهم لكاذبون الله زاد خبرې کوي ورکوم چې دروغجن دي دوی سره نشي پاتې کېدل رب العالمین پزړونو باندې علیم دی غوي زاد خبرې کوي کوم چې دوی سدي دوی دروغجن دي او شو ما قشا چې څنګه دوی راخکار شو مسلمانان نو ټول مخ کې دوی تختیدل ښا کله چې دا خبر وکړه يهود په دې سره خوشاله شو د شکرې مالک چې دا هوته زمونږ وسلیو چې دې کړې یعنی موږ ګډوډ شي ټول او زمونږ په جسم کې دې ساره واپس کړه موږ به دا سوچ کیو چې د ازمکه او د کورونو او د هر سره نه پاتې کی نو باغ ټیم کې حویی ابن اخطب چې دا د يهودو مشرو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو کس ولېګو او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولید ویل کسي چلې و ان لا نخرج من ديارنا مونږ نه وځو خپل زینونه فاصنع ما بدالك چې څه کولای شي هغه وکړه ته کولاو دمکی خکولاو چیلنج مؤمنانو ته دې ټیم کې د مؤمنانو لپاره دلته جنگ کول ګرانه خبره و ځکه چې اسیم په غوي باندې حالات دي چې د هر طرف نه مشرکان يهود نصارا منافقان د دین ټول دشمنان پر جمع شي نو دې ټیم کې غوي ته جنگ کول ګرانو خدای مؤمنان دي چې دوی د اخیری ساوتو پوری د دین د پاره چې څومره کولای شي هغه کوي نو کله چې د حوی ابن اخطب دا جواب راغی رسول سلام ووریدو دغه سره صحابه کرام ناسو ناشنا منظر دي ټول صحابه کرام ناسو خصوصا د مشران راغی يهودي رسول سلام ته سي چلوي ان لا نخرج من ديارنا موږ نوځو فاصنع ما بدالك چې څه کولای شي غوک چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر ورده وی الله اکبر صحابه کرام وی الله اکبر ډایرک پاسې دو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابن مکتوم رضی الله عنه عبد الله ابن مکتوم هغه ته आवाज وکړ وته زما په دې جمعات کې به منځونه پڑھاوي او ته بدلته علي بن ابي طالب رضی الله عنه جنډه ورکړه او خپل ملګرو ته وی زیجیزو د خکولاو دم کیده فصنع ما بدالك چې څه کولای شي هغه کوه یو خو زما د وجلوي کوشش کړي
غدر او خیانت او به دغه نه بد دی بدمعشی ته ګوره چې څه کولای شي هغه کوه. او دا تاریخ چې کوم د یهودو د موږ بیانو کنه دا تاریخ د یهودو ته معلوم دی ځکه خو دوی له زور زموږ نه وسوباسي. د یهود دا تاریخ دوی ټولو ته معلوم دی خو ته یاد دی چې زموږ د پلار نیکه سره څه شي د ټول دوی ته معلوم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره د ځوانان را جمع کړو او دغه ازمری د دین ده د ځان سره روان کړو او د دوی علاقې ته ورغی. د دوی علاقې کې یو خو د دوی سره مضبوطی قلاګانې وي نو دوی په دې قلاګانو کې پټ شو. بل د دوی په علاقې کې د ونې ډېرې زیاتې وي د کجوري د ونې نو دغه ونو دوی سنه څه پټ کړي وو. دوی پای کې پټ شو چې څنګه ورته پته ولګي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دي. چې څنګه ورته پته ولګي در روان دي دوی پټ شو. आवाज یو کو دغه عبد الله بن ابي بن سلول ته رابطه وسره وکړه. یا سړي خورای حمله کوي هغه نو ماته سوي حمله کوي نو زیاته تاسو کړی چې تاسو دغه د پیغمبر د وجلو کوشش کړي غدرم کړي اوس ماته وایي چې کسان د ګورته پاتې کړو. یعنی دوی ته پیغمبر ویلي له سورې ټیم ده وځي کفاره موته شو خدای د پاتې کړو. نظر سره ولاړ 2000 کسان يهود قریظه چې کوم دی هغه موږ سره غطفان قبيله کسانو موږ سره. عبد الله بن ابي دینه وتخت نه 2000 کسانو نه بخبل هغه يهود بن قریظه ورو موږ بګي ګوتی نشواله تاسو خپل مسله ده تاسو کار غلط کړی موږ بګي سره راګیرو. غطفان قبيله د بازو کسانو سره رابطه وکړه او خپل کار کوي. یو وسرم نه ودرېدو ځکه الله د دې منافقانو حال ذکر کړی. هم دغه صورت کې الله د دې منافقانو حال دسی دی كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. ويدي مثال د شیطان په شان دی. شیطان انسان ته سوی کفر وکړ كفر كي ورواج فلما كفر قال إني بريء منك بيوتو ديتانا بيزارة دغه شنكار منافقان او ده الله سبحانه وتعالى بصورة إبراهيم كي اغه خبري ذکر کړی دي چې دا شیطان به جهنميانو ته کوي. وی کله چې الله وی جهنميان لړ شي جهنم ته نو شیطان به ته وي ما خو په تاسو زور زبردستی نه راوست چې دا کار وکړي ما خو تاسو سره وی کوي او تاسو وکړنو ما به وسلم علامت کوي. د شیطان هغه حال اوس ګوره شیطان موږ پورې خطه دی ته داو کده الله نه فرمانی د پیغمبر نه فرمانی داو کا دیسی بوشي دا هر څه بده منو کی به بدن یوازي به ته یوازي پاتې شو د بدن وتخچ. نو دغه حال د چاو دغه حال د منافقانو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیر چا پیرا حصار جوړ کو ټولې بند کړو بدغزي پاګه ټینګي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړ وی دوی چې څومره ونی دي ټولې پرې کوي وسېږي. نو یې اعتراض وکړ وی تاسو وایي چې موږ مسلمانان امن خو خولو ولیو موږ چې دې شي نه کوو موږ دا نه کوو. دې کې ته یو فائدې ذکر کوم. د دې بعضو خلکو په خوله باندې یو خبره ده چې اسلام همیشه امن غواړي. دا صحیح خبره خو چې کله څوک مسلمانان په امن نه پریږدي نو مسلمانان خپل دفاع کولی شي که نشي کولی شي. اوس دې کې غلطي ده چا ده؟ غلطي خو د یهودو ده. مؤمنانو خو اقدام نه دی کړی لوز خو نه دی مات کړی. لوز چا مات کو؟ یهودو مات کو. دا جوابي کاروایی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونی یې پرې کې کمی چې پرې کول شي کمی چې نشي پرې کول او ته ور واچو. دوی اعتراض کو الله آیت نازل کو
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الله اذا کمی ونی چې تاسو پرې کړی دی او کمی چې پرې خو دی ټول زما په اجازه تاسو کړی وی اعتراضونه کوي دې خبره نه. نو دا حصار پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی راګیر کو د ډیر روزو لپاره نو شپږ شپې و بس. او بعضو سیرتونو کې راځي چې 15 ورځې و دا 15 ورځې بعضو کې شپږ شپې راځي او بعضو کې 15 ورځې راځي. الله سبحانه وتعالی دوی په زړونو کې رعب واچو او دوی تیار شو د وتو د پاره او د دې د پاره چې موږ اسلحه وزارو. نو پر رسول صلی الله علیه وسلم په سره وته اواز یو کو نحنو نخرج من المدینه موږ د مدینې نه وځو او موږ تاسو ته سنوي او موږ اسلحه وزارو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له اجازه ورکو او دی وته وی چې دومره سامانونه وړي شي څومره چې په یو اوخ باندې راځي. هر سړی څومره سامان وړي شي چې کم په یو اوخ باندې راځي او اسلحه به بالکل نه وباسي. اسلحه به ټول دلته پرې دی. په دې باندې اتفاق وشو. نو دوی بیا شروع کړو خپل کورونه ورانول. او دا ډېر بخیل قوم يهود ډېر بخیل قوم دي. نو دوی هغه کورونه ورانول چې بل څوک ته فائدہ وانه اخلي. دا د سوچ او د فکر خبره الله سبحانه وتعالى په سورة الحشر په ابتدا کې دې خبرې تذکرہ کړې ده. ما ظننتم ان يخرجوا الله استاس خدا ګمان نو چې دوی به دي شي. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله او د يهودم دا سوچو چې زمونږ د قلاګانی به موږ د الله د عذاب نه بچ کی. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الله ولراغه داغه طرف چې دوی به ګمانونه. وقذف في قلوبهم الرعب الله دوی بزونو کې سور واچو رعب او يره ور واچو. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الله وګور عذاب ته ما چې بکم راوستو چې خپل کورونه په خپل لاسونو ورانول او د مؤمنانو په لاسونو دوی کورونه وران شو. نو ځکه الله وی فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله عبرت واخلي د دینه د سترګو خاوندانو په خپل کورونه ورانول. د کړکۍ دی وستي او دروازې دی وستي او بیا به خپل مشومانان او خزي د امزان سره روان کړو. شپږ سوه اوخانو سامان دوی وستو. شپږ سوه اوخانو باندې دوی د سامان بار کو او دا غزینه ووتو. کوم چې خصوصا د دوی هغه مشرانو هغه د دوی سره ووتو لکه حوی ابن اخطب د سنور مشران او لاړو خیبر ته. دوی د دې ځنه تللی دي کوم ځای ته خیبر ته. باز تللی دي د دې ځنه شام ته خو هغه لګو. نو دوی د مدینې نه وشړلی شو. نو لاړو چېرته خیبر ته. بیا دوی د خیبر نه مشړلی شوي دي. نو بیا تښتېدلي تللی دي شام ته. او شام پوخا دغه ټول یو علاقې ته به شام وایي چې نن سبا دغه فلسطین دی او لبنان دی او سوریه دی. ټول علاقو ته به سوي شام. نو دوی د پوخا نه په دغه علاقو کې آباد دي او هغه وخت کې دوی تښتېدلي دغه علاقو ته. ځکه دوی اوس دا دعوی کوي دغه علاقې د چا دي دوی زمونږ دي. نو دوی تښتېدلي دي د هغه ځای نه د مدینې نه خیبر ته د خیبر نه بیا شام ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی نه اسلحه ټوله واغسته او د دوی ځمکې او د دوی مالونه او د دوی باغونه د هر څه چاته پاتې شو د مسلمانانو ته پاتې شو. 50 غری د دوی سره وی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغسته او 50 ټوپۍ د جنگ هغه چې کومې د وسپنې نه جوړي هغه ټوپۍ پکې وي او 340 توري د مسلمانانو د دوی نه غشتي 340
توري په دوی کې صرف 2 کسانو اسلام قبول کړو په هغه ټیم کې یامین ابن عمرو او ابو سعد ابن وهب د دوانو په دغه ټیم کې اسلام قبول کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته او د هغه مالونو ته څه ندی ویلي چې هغه اسلام قبول کو او د باقی چې کوم هغه الله سبحانه وتعالى وشرمول هغه وتختیدو او شپږ سو خان باندې خپل سامان بار کو او چې څومره سامان ځان سره وړي شو هغه ویوړو په دې کې چې کمال ملو شو مؤمنانو ته نو دا بغیر د جنگ ملو شوی او مر دې مسلې تفصیل مخکې بیان کړو د بدر د غزا نه بعد چې کله غنیمت تقسیمېدو مالته ما د غنیمت مسایلو تفصیلا بیان کړی دي او موږ دې مال تسوي چې کوم کې جنگ ونه شي مال فی مال غنیمت هغه دي چې بغیر باندې مسلمانان جنگو کې او سخت به تیر کی دا مال فی هغه دي چې دا بغیر سره سخت نه ملوش او جنگ به کې ونه شي ځکه الله په قران کې ویلي وما افاء الله على رسوله منهم وکمال چې دا غوینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسته دي فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الله تاسو خدای دې پر نو خانز غلولې دي او نه مسونز غلولې ولكن الله يسلط رسله على من يشاء دخل به مسلط کړو د مؤمنان په وی باندې نو په دې کې مؤمنانو نه اسغل ولري او نه بکی اوخسغل ولري بلکې نږدې زه وغه ته مؤمنان لاړو او د مال وته ملاو شو نو بیا د دې مال تقسیم دي شي نه دی لکه څنګه چې مال غنیمت تقسیمي مال غنیمت خو مونږه ویلو چې سو یې رسی ها پینځم خو الله دا خو به مجاهدینو باندې څنګه تقسیمي د سړي د پاره یو هغه لپاره 2 او چې صرف یو مجاهدی او سورلین بغیر دغه لپاره یو ایسا دي سي تقسیمي ها پاره کې دا کمالدار دی او که غریب دی اوس یو مالدار سره jihad لاله او مال غنیمت ملو شو دا سره کړو پتی لک پتی دی نو په غنیمت کې برخه شتي کې نشتی شتي خو مال فی تقسیم دي سي نه دی ما افاء الله على رسوله من اهل القرى الله وی د دې کلی والو نه چې کمال پیغمبر پلاس واغستې شو فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دا پیغمبر ته د دې اختیار دی چې هغه سم تقسیموي هغه به ورکی د دینه خپلوانو ته د پیغمبر چې کوم خپلوان دي دغه شان یتیمانان مسکینان مسافر دې ټولو پکې برخه ده کيلا يكون دوله بين الاغنياء منكم او دا مال به د مالدارانو په منځ کې نه تاویږي راټاویږي یعنی مالدارانو ته به برخه نه ملاويږي دا د غریبانو لپاره او چې پیغمبر یې څنګه تقسیموي کچاله زیاته ورکه او کچاله لګه ورکه دي کې اختیار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر د قید کله به دوی چې څوک څه خبره ونه کی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې تسوی هغه کوي د سنه چې منکې هغه نه منکېږي بالله سبحانه وتعالى پکې نور خلکم ذکر کړو چې دوی تم برخه ملاوي دي شي للفقراء المهاجرين هغه مهاجر فقیران غریبانان چې کوم هجرت کړي د خپل علاقې پر خو دي اسلام لپاره نو دا غویم په دې مال کې برخشتي دویم قسم خلق الله ذکر کړو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم کوم خلک چې د مدینه کې د پوخانه وسی اسوک دي انصار د دوی غریبانو ته به کوم برخه ملاوي بل قسم خلق الله ذکر کو والذین جاءوا من بعدهم او کوم مؤمنان چې به د دوی نه بعد راغلي دي ورسته یعنی دوسه پورې څومره مؤمنان دي او غریبانان دي محتاج دي ټول پکې برخشتي خو الله یو شرط لګولې
کم مؤمنانو ته دا برخه ملاویږي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان داغه مؤمنان دي دوی د دعاګانې غواړي چې الله وبخه منګه او وبخه هغه مؤمنان چې زمونږ نه مخکې شوي دي ایمان ته. نو مطلب دا شو چې شیعاګانو او روافضو ته په دې مال کې یې څه نه میلاویږي. ولې نه میلاویږي؟ هغه صحابه کرام باندې کفر فتوی لګي او دې کې شرط کم مؤمنان دي چې دوی د هغه مؤمنانو لپاره دعاګانې غواړي کم چې تیر شوي دي او دا وسره موي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا او یلا زمون په زړه کې مؤمنانو ته حسد بغض کینه یلا دا مساتبه کې یلا زمون د زړه پاک کړي مؤمنانو ته رسول خوري دعات. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مال تقسیم کو په مهاجرینو کې هغه ځاړه مهاجرین چې کوم راغلي هغه مال په وی کې تقسیم کو ځکه چې هغه کې غربت سو ډیرو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مال په وی کې تقسیم کو اسب دوه کسانو له نور له ورکو ابو دجانه او سهل بن حنيف الانصاري رضی الله عنه د دوه په انصارو کې. نو نور انصارو له نه دی ورکړي او صرف بیچاره ورکو مهاجرین له ورکو ذکر وته وما اتاكم الرسول فخذوه چې دوی وسونه وي چې څنګه ولې و حدیث مؤمنان نو راوي شي د حنین په واقعه کې غزا هي کې غنیمتونه ډیر زیات ملو شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه غنیمتونه مکی ولا لور کړیو ځکه چې یو خو نو اسلام قبول کړو نو چې راځي مضبوط یو کس له سلو خان ور کړی دی یو کس له دومره غنیمتونه وبای. نو بازو کسانو دې خبره پکې وکړه انسان کمزور دی. نو بازو پکې دا خبرو کړي چې پیغمبر خپل خلکو له مال ډیر ورکو منګله رانکو. خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرې دوه आवाज وکړو او د انصار ټول را جمع کړو. ما ته خبر راورسید تاسو دې خبره کړې او سرونه ټیټ ولو ډیر محترم او عظیم انسانانو تاریخ دې انسانان بیا نه دی لیدلی. ځکه حدیث کې راځي چې کله پیغمبر خبره کوله دوی به سرونه دي چې کته نیولې لکه به سرونه باندې چې مارغان ناشي بره به نه کېدو هغه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو دي شي ویلي ولې تاسو الله زما د لاسه عزتمن نه کړی او جړل او جړا شو ټول جړل او دغه به وی الله او د الله رسول خبر دی یا رسول الله. یو ته پیغمبر وی زما د لاسه الله تاسو له هدایت درنکو او جړل او دغه وی الله ورسوله عالم یا الله یا رسول الله تاسو خپويږي الله سره علم د الله خپويږي. بیا ته پیغمبر نور خبرې دي ذکر او غلی نشو. بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کته سو وخت تاسو مال جواب را کولای شو نه را کوي ډیر اوچت انسانان وی تاسو ماته دا ویلې شي چې ټول خپل قوم د خپل ملک نه وی شړلې موږ د زیدر کو. تاسو ماته دا ویلې شي چې ټولي دنیا یوازې پرې خو دی وی موږ د سره مرسته وکړه خپل مالونه کورونه هر څه موږ پتا باندې قربان کړو. تاسو ماته دا ویلې شي چې ته غریب وېست سره نه وچرالي موږ د هر څه دلته درکړو. تاسو ماته دا ویلې شي چې ستاسو ملګرو سره او ستاسو قوم ولا سره زه نو د اوسېدو د هر څه له منګ ور کړو خو تاسو یې نه وایي دغه جړاګانی خډيري شو. یا رسول الله تاسو خپوي بهم دا خبرې نه کول. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ووري تاسو په دې نه راځي چې خلک د ځان سره سره زره او سپین زره او خانه وسونه بوزي او تاسو د ځان سره پیغمبر واپس مدینه ته بوزي. د دې سره دغه جړاګانی خډيري یا رسول الله موږ به راځي بالکل لاړ مکی ولا هغه سلسله خاني چې هغه څو ټول لاړو مکی ته. رسول صلی الله علیه وسلم د حنین نه روان شو د انصارو په منځ کې روان
واپس مدینه ته راغی او دی وی که د هجرت ته خبره نه وي نو زبم په انصارو کې یو کس وي او به دا وی که ټول دنیا په یو طرف روان شي او انصار په بل طرف روان شي نو زب په عقل ارزم په کوم لار باندې انصار تللی ډېر اوچت مؤمنان دا خبره بغوی نه کولی چې ولې تل ډیره شو ولې دلته کم شو ځکه الله د دوی صفت ذکر کړی دی هم په دقه آیتونو کې یحبون من هاجر الیهم یو خو دې غټ صفت دی چې د مهاجرینو سره څه کوي محبت کوي دویم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الله وی کدی مهاجرینو تصور کړي کیږي نو د دوی په زړونو کې څه ناراضي او دا ډیر ګران عمل لري چې سړی په عمل وکړي چې بل چاته یو شی ډیر ورکړي کیږي او دې په سو کې صبر وکړي بلکې سبب کوشش کوي چې څنګه دې بل ته نقصان ورسي نو دا حاصل دا واقعي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غزینه واپس راغی مالی تقسیم کو بچا کی په مهاجرینو کې انصارو کې دوه کسانو لور کو ابو دجانه او سهل بن حنیف رضی الله عنهما ځکه چې دوه ډیر زیات غریبانان او باقی چې کم مالو دا غینه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې چې کوم خرچه لګیدا په خپل کور ول باندې د کال خرچه به تی واغسته او باقی چې صبحات شو کما اسلحه وسونه هغه د مجاهدینو لپاره کې خوده چې کله د جهاد موقره شي نو بیا ود اسلحه استعمالو دا غینه بعد یو غزا را پیښ شو چې هغه ته ویل کېږي غزوه نجد غزا د نجد مؤمنانو له چې کله الله ګټه ورکړه او يهود الله وشرمول د بنو نضیر د يهود نو بیا منافقان په مدینه کې څه شو غلی شو بیا او ته پته ولګی چې بیرنه کسان وشړل نو اوس لږ خلک پاتې شو مدینه کې يهود لږ پاتې دي او دویم څوک دي منافقان دي مشرکان دي خو هغه لږ لږ دي او دوی بیا ویری نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې دا وس موقع ده د هغه بدوانو او باندچیانو نه د بدلی غستو کوم چې مسلمانان تنگ کړي دي او کوم چې د مسلمانانو په دعاتو باندې حمله کړي دي او دا غوی سره غدر او خیانت کړي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د خلکو نه بدل واخلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاوته نو سوچ کړو چې څه کسانو خبر را ورسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله د مدینه په خوشه کې چې کوم باندې چانو سیږي خصوصا بنو محارب خاندان او بنو ثعلبه چې دوانه د غطفان نو دوی چې د کوشش شروع کړي دي او خلک را جمع کړي دي وی چې په مدینه باندې حمله کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د سوخ لګولونه کسان تیار کړو او یزو چې د نجد علاقې چې څومره شړې دي چې په دې کې یو چکر ولګو نو دا غیبه فائدہ دی چې په بدوانو باندې با رعب او دبدبه راشي او د دوی نه به بدل واغستې شي او خصوصا هغه اعراب او هغه بدوان چې هغه به شوکي کولې د درې باندې چانو د پوخانه د کارو دغه چې سفرې به خلکو کولې وګدوګ دي سفرې به او دا غرډ میدانونه دي خالی شړ میدانونه او شړې زمکي او دا باندې چان په کې اوسي نو دوی و د قافلې ودرولې او دا غوینه به مالونه غستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره صحابه کرام تیار کړو او ته د نجد علاقې طرف ته نجد علاقه ده کوم کې چې موږ اوسېګو او د خوښه د لری پوری د نجد ویل کېږي د ټول علاقې په نجد کې شماري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نجد شلو تر وته او چې کله بدوانو ته پته ولګي د باندې چانو ته نو وی تختیدو او د غرونو دي سرونو ته وختو الته پټ شو اجازه پته چې د دوی سره مقابله کول ده ناممکن دي ول باندې چان وسه مقابله کوي د مؤمنانو دغه ازمرو سره او دغه اوچتو کمانډرانو سره چې هغه تربیت ته رسول صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې اغسته د دې باندې چانو سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له سیرت ته کچته الله موقره کړنو زبرت تفصیلا هغه احوال بیان کوم او قصې چې هغه په خشوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د باندې چانو په منځ کې الله سبحانه وتعالى د دوی تذکرہ کړی ده په سورۃ التوبه کې الاعراب
اشد کفر و نفاق. الله وی چې باندچیان او د بدوان د په کفر کې ډېر سخت دي. دا شنبه الله د دوی صفت کړی چې بدوی کې مؤمنانو مشتي اوچت اوچت، خو دوی کې دا صفت ته چې دوی په دې باندو کې اوسېږي د خارون نه لري. نو کله چې د خار نه لري نو د هغې د لاسه په دوی کې تعلیم نه، په دوی کې ادب نه، دوی ته اخلاق نه معلوم. دا اوس هم داسې ده زموږ په دې علاقو کې چې کوم چې لرې د خارون نه اوسېږي په دې باندو کې، د دوی په اخلاقو کې او د دوی په معاملاتو کې، او کوم چې په خار کې اوسېږي او د هغوی په معاملاتو کې د ځمکې او د اسمان فرق وي. ځکه چې دوی چې تعلیم سره نه ناست، د دنیوي علم دوی نه کړي، ډېر تګ راتګ د دوی د چا سره نشته. اخواوشا چې کوم دي هغه ټول د دوی په شان دي، خپلو خلکو په منځ کې اوسېږي، نو نوي څه نه زده کړي. او دا بنډچین چې کوم ځای ته لاړ شي هلته خپل خوی راښکاره کوي. که ته هر ځای ته بوځې که نه، خو دی به خپل خوی راښکاره کوي. اوس ته یو بانډچي راوله او یو پروګرام وکړه چې د دنیا څومره مشهور خلک دي ټول را جمع کړه او دوی له پروګرام د روټۍ وکړه او هغه پوه کړه ګوره چې ګوره غټ غټ خلک دي او دا به دا دې دغې ته سره ګوري نه چې غټ خلک دي که واړه خلک دي. هغه قصه به کوي کوم چې دی زده کړي وي. نو ځکه دا سخت خلک طبیعت یې سخي، خوی یې سخي، ادب پکې نه وي، دا شان چې څه ووي. ځکه دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عجیبه قصې دي. هغه یو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې سور او د کمیس نه راخ کو، کپڑے نه راخ کو، کپڑے دومره په زور راخ کو چې د رسول سلام په مری کې نخې وشو د هغې د لاس. او راکه مال دې مال موږ له بګي سره کې کنه راکې. اوس ګوره چې کوم عالمي او دغه پیغمبر په لار رواني او دغه په دغه میراث یې اغستی، نو بدله پکاره چې دی هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان حکمت استعمال کړي. ټول خلک یو شان نه ګوري، ټول خلک یو شان نه. د عالم خلق قسم قسم خلک راځي او که صرف د تبګیزه هغه عجایبات بیان کوم چې ما ته را پېښ شوي تاسو به حیران شئ. دې دعوت په دې مختصر سفر کې ما ناشنا خلک لیدلي دي او د هر سړي ځان له طبیعت څوک ډېر مؤدب مې لیدلي دي، ډېر محترم مې لیدلي دي. څوک چې سوال کوي دومره هغه الفاظ ولا غوره کې سوال وکړي. بعض مې پکې داسې لیدلي جاهلان او بعض مې پکې داسې لیدلي چې سوال کوي ته به چې دی چې ته جګړه کوي یا دی چې ته څه حساب کتاب کوي یا مشر دی مرانی سے خبر را سره سپا کوي. خو د هر یو سړي سره به خپل معاملات وي. ته د پته دا سړی به د کوم ځای د فلاني علاقې ده، بس د سره به ګزاره کوي، دی د فلاني علاقې د سره به دغه مطابق خبرې کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی مال خو ټول د الله مال له در به کودلی ته به امر کو صحابه کرامو ته دلته ورکې او خډیر ولور چې د خوشاله شي. اوس داسې طریقه ده چې پیغمبر د کمیس نه راکاږي او مال مال لاک خو نه پوهېدو په ادب باندې. هغه یو راغی په ولاړې میچازي شروع کړي د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې هغه درس کو صحابه کرامو ته په جومات کې. او به چې صحابه کرام ورپاسېدو پسې غوسه شو و دې جاهل ته بل ځای نه میلاوي دلته راغی جومات کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق پرېږدي لا تظلمو. اوس د میچازي په مه پرېږدو دا د ښه نقصه ورکوي چې څه جاخۍ جوړول هغې جوړه کړې ده اسې چې کول هغې کړي دي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتې هغه ځای پې پاک کړو. بیا چې کله هغه دعا کول هغه بدو او په هغه ټیم کې په جومات کې د دعا وکړه وی یا الله ما وبخي او محمد وبخي صلی الله علیه وسلم. بدوانو به دایم بې ادبي و د رسول صلی الله علیه وسلم نوم به یې اغوستو، مخامخ به یې نوم اغوستو. خو دا ادب هغوی نه وي زده کړی په کلیو کې او په بانډو کې. وی یا الله ما وبخي او محمد وبخي او دا څومره چې ناست دي په دوی کې یو هم ونه بخي. رسول صلی الله علیه وسلم الله بنده ته خو ډېر پراخه ذات ته دا خبره کوي چې صرف دوه وبخي. د هغه رحمت خو ډېر پراخه دی داسې مه وایه. داسې نور د رسول صلی الله علیه وسلم سره د بانډچیانو واقعې راغلي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا غوښته چې به د بانډچیانو باندې یو رعب او دبدبه راشي ځکه دا خطرناک خلک دي. سواله
خصوصا هغه دغه روان دغه کال پوره کېدو ولدي او په احد کې لوز شي او د ابو سفیان او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې چې روان کال لبه بیا ملاقات کوم هغه وخره نږدې کېدو ولو نو اوس که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا باندې چیانو دا بدوان ونه هېري او دوی دقه شان مست پاتې شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وځي سره د ملګرو هغه لوز به پوره کوي د جنگ دپاره ولاړ شي د شانه به دا باندې چیان زړور شوي دوی به حمله وکړي بس باندې مدینه باندې نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دوی یې سینه پرېږدو هلته ولای ځي وځو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وګرځېدو په دغه شړو کې او خو ورځې هلته تېرې کړې خو هېڅوک هم را مخامخ نه شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته روغ رمټ واپس راغی هغه موقع راله هغه لوز چې شی او دې ته ویل کېږي غزوة بدر الثانیه په سیرت کې دې ته دې واقعې ته غزوة بدر الثانیه ویل کېږي چې دوی چې کوم لوز کړو د میلاوېدو نو به کوم ځای کې به میلاوېږو بدر کې به میلاوېږو بدر دا ځای ټاکلی نو ځکه دې ته ویل کېږي دویمه غزا د بدر ښه د لوز په کوم ځای کې شوی دی بدر کې شوی دی که احد کې شوی احد کې شوی دی لوز په احد کې شوی دی خو ځای کوم خوی شوی دی بدر خوی شوی دی چې روان کال د بدر میدان به وي دې ته بدر الثانیه ویل کېږي دویمه غزا د بدر او دې ته بدر الاخره ویل کېږي اخرنی غزا د بدر او دې ته بدر الصغرى ویل کېږي د بدر وړه غزا لوی غزا خو غولنی ده دا وړه غزا ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د کال پوره شو او احد کې چې کوم لوز شو دغه وخت را ورسېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګری تیار کړو شعبان میاشت وه نو د شعبان میاشت وه او څلورم کالو د هجرۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو دغه لوز پوره کولو دپاره او د ځان سره 1500 کسان روان کړو او 10 کسان پکې داسې وو چې هغوی په اسونو باندې سواره وو 1500 کسان روان کړو او جنډې علي بن ابي طالب رضی الله عنه ورکړې وه او په مدینه باندې عبد الله بن رواحه رضی الله عنه مشر کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدر ته ورسېد هلته دیره شو د مشرکانو انتظار یې کو د دې طرف ابو سفیان هم راووتو او ابو سفیان 2000 کسان ځان سره روان کړي 2000 مشرکانو او 1500 مؤمنان او د هغوی سره 50 اسونه به یوه علاقې ته ورسېدو چې د علاقه نږدې د مکې ته هغې ته ویل کېږي مر الظهران مر الظهران نو هلته یو ځای دی د اوبو څکو یو ګودر دی چې هغې ته مجنه ویل کېږي کله چې دغه ځای ته راورسېدو نو ابو سفیان وی دلته دمه کوو کله چې ابو سفیان د مکې نه راوتو نو په یره کې و او په دې سوچ کې و چې دې پرله چې مخامخ شو دغه مسلمانانو سره د هغوی په زړه کې به هغه زړه خبره مې د هغې بدل به رانه مخلي چې ګوره دا به څه کېږي نو داسې هم په یره کې و نو په دغه ځای کې د خپلو ملګرو ته دا ووایي داسې بهانه جوړه کړه وی زما خبره واوري قریش والو هغو ته یې څه وی ګوره چې کله سړی په داسې کال کې راوځي چې په هغه کال کې فصل او میوې ډېرې شوي بارانونه پکې ډېرې شوي نو دومره دی چې سړی پکې د خپل اوښان د وسرئ او دغه شان د اسونه نو دوی هم تکړی جنګ کولی شي او په خپل موږ به تیم ښه ډېر پیس کلی نو نه موږ ډېر پیس کړي او نه اوښانو له او اسونو ته ښه خوراک میلاو شوی دی ځکه چې دغه کال چې و دا د قحط والا کالو بارانونه ډېر نه و شوي نو موږ هم کمزوري او سورلي هم څه دي کمزوري دي او داسې نه چې لاړ شو دا جنګ وبیلو بیا به دا زموږ دپاره بل شرم شي و انی راجعون او زه خو واپس روان یم ستاسو څه خیال دی هغوی موږ هم واپس یو کس هم د هغوی سره د هغه سره په دې خبره کې مخالفت ونه کړو دا دلیل دی په دې باندې چې ټول لښکر په یره کې و سبحان الله دوی لا رسېدلي نه دي د مکې په خوا کې یو ځي به بدر ته او هلته به جنګ کوي لا تلي نه دي په دقه ځي کې
په دوی باندې دومره یره ده چې دوی مخامخ شوي چې ګوره دوی به سهار او بس وی سیده ابو سفیان سے وستاده خبره مخه شو ډېره مزه وکړه دا وی په زوم کې پرته خو راخره کولای نشو سبحان الله وسناشنا مشوره دی ورکړه ټول دا غزین را واپس او مسلمانان سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اته ورځې د بدر په میدان باندې دوی تناسو اته ورځې د بدر په میدان باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی انتظار وکړو بلکې التبکه سبحان الله صحابه کرام تجارت وکړو سامانونه ومانونه به کوم خرج کو ځکه چې یو بل سره مشوره وکړي چې سړی دوی څه پته نه لګي اسینه چې ورشه دی وخت نه فائدہ واخل نو خوښه اطراف کې تجارت پکې موک اته ورځې چې تیرې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وځي چې دا کسان ناراضي نو دی را واپس شو سره د هغه عزت چې الله ولا ورکو اته ورځې دوی هغه ته انتظار وکړو هغه واپس رانلو د یو قسمه ګټه د مؤمنانو ځکه چې دوی خپل لوسکو خپل لوزي پوره کو لوز چې کوم مات شوی دی د غوی د طرف نه مات شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی او دوی به کې مالونه مو غټل د دینه بعد یو بل غزا رااله هغه ته ویل کیږي غزوه دومه الجندل غزوه دومه الجندل دومه الجندل دا غزا بیا را پیښه شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه د بدر نه واپس راغی نو په علاقه کې ټول امن او امان شو ولې امن او امان شو يهود بنو نذیر څه شو دا غزين وستل شو بدوان چې دې څه شو وېریدو هغه پټ شو او دلته مشرکان رانلو مسلمانانو هغه روب او دبدبه بیا لاره واپس کړه دا علاقه ټول څه شو امن او امان مسلمانان بیا د دې ژوندې تیرو چې بالکل به یې ژوندو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې د عربو د علاقو چې کوم اخرنی حدود دي هغه طرفونو ته وته غواړي او دې شروع د اسلام خور شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې شپږ میاشتې تیرې کړې دغه بدر د دویمه غزا د واپسې نه کوم کې چې مشرکان نه دي راغلي شپږ میاشتې تیرې کړې بیا وته خبر راغی چې دومه الجندل علاقه دومه الجندل علاقه د شام سره خور کې د سوریه ته نږدې ده لګه دا غینه لري ده بس الته خلک دي قبيلې دي چې هغه د خلکو نه مالونه وای شو کې کوي دا کې خلک یې رہی او هغه هم د اراده لري چې موږ به کسان را جمع کوو او په مدینه باندې معاملې کوو ډایرک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتا دی سره په مدینه باندې یو صحابي مشر کو سباع ابن عرفطه الغفاری رضی الله عنه هغه ته په مدینه باندې شوي او د ځان سره زر مسلمانان روان کړو د ربيع الاول میاشو او 15 کالو د هجری ربيع الاول میاش او 15 کال د هجری او 15م تاریخ د ربيع الاول او د ځان سره زر کسان روان کړو زرو کسان د قافله وته او د بنو عزره خاندان نه یو کس ته ځان سره ملګری کو چې دا غنوم مذکور ځکه چې هغه ته لاري معلومه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې سفر کو او د ورځې با په یو ځکه دمه به کوله چې دې پناه زیبو چې دشمن تخکار نشي ځکه چې پیغمبر اراده و چې زبا اچانک په دوی باندې حمله کوم چې دوی خبر نشي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الته هغه ته نږدې شو هغه تخدیدلی ځکه هغه ته چا خبر رسوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه باندې حمله وکړه په دغه قبيلو باندې نغوي تخدیدلی او دغوي مالونه ساروي هغه پاتې شيو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه په لاس باندې ورنرالو او دغه علاقې چې کوم خلکو د دومه الجندل علاقې خلک هغه هم ټول تخدیدلی مسلمانان دغه علاقې ته ورننه وته دومه الجندل ته نو په کور کې یو قسم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی د کورونو په منځ کې یو سورې تیر کړو به تر روان شو دومره عزت ول الله ورکړو دا دغه مؤمنانو عزت کله چې مؤمنانو خپل دین راټینګ کړو حقيقي دین کم چې د اسمان نه راغلو دغه خلکو د کورونو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر شیو او دا هغه زینم د سی وړه ټولګي به لګل یو څو صحابه کرام اسی تاسو په دې طرف ورشي که څوک ملاوي شي تاسو په دې طرف ورشي او د سي د ټول علاقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راګره کړو په ټول علاقه باندې روح براغله نو د دومه الجندل دغه علاقه ده
چې دا شام ته نږدې ده د دې او د دمشق په منځ کې معمولی سفر دی او د دې او د مدینې په منځ کې 15 شپې سفر دی په هغه وخت کې 15 شپې سفر وکاو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس شو دا غزینه اول ته ورځي تیرې کړې خو څوک مخله رانلو خوښه خلک یې ويرول او واپس را روان شو مؤمنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته ورغمټ را ورسېدو د دې دلاسه په هر ځای کې امن او امان شو دنه مدینه کې چې کوم يهود پاتې شيو هغه کوم يهود دي بنو قریظه يهود اخو بالکل دباو شو هغه بالکل ویریدو او منافقان چې هغه څه شو هغه مغلی شو د خوښه چې کوم باندې چیانو هغه څه شو هغه مغلی شو قریش چې به کوشش کو چې اوس بسې چل کو دغه نه بعد بل غزاره په خشي و چې هغه ته ویل کی غزوه الاحزاب او غزوه خندق وته ویل کی د یو تاریخي غزا و او په دې کې نشنا واقعي راغلي وي او الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو سره مرسته کړو په دې واقعه کې ډیر عجیب مرسته ان شاء الله د دې تذکرہ او پر روانو درسونو کې کیږي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.